افغانستان، هند او که نیوزیلند به سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. د کابل غږ مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. ګرانو مینوالو له تاسو نه هیله کوو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ له نور ویډیوګانو څخه تاسو خبر ترلاسه کړئ. پرون هند د سکاټلند لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او له دې سره یې نیټ رن ریټ په ګروپ کې له ټولو لوبډلو څخه زیات شو چې له افغانستان څخه هم د هند لوبډله مخکې شوه. په دویم ګروپ کې ټولو لوبډلو څلور لوبې ترسره کړي دي چې پاکستان 4 واړه لوبې ګټلي، 8 نمرې لري او ګروپ کې مخکښه لوبډله ده. همداراز نیمه پای لوبې ته یې هم لاره پیدا کړې ده. نیوزیلند د 6 نمرو سره دوهمه، هند د 4 نمرو سره دریمه او افغانستان د 4 نمرو سره څلورمه لوبډله ده چې په دې کې به یوه لوبډله سیمی فاینل ته لاره پیدا کوي. که چیرې افغانستان له نیوزیلند څخه په ستر توپیر لوبه وګټي یا له نیوزیلند څخه لوبه وګټي او هند له نیمیبیا نه ماته وخوري نو افغانستان سیمی فاینل ته وځي. و که چېرته هند نیمیبیا ماته کړي او په کم توپیر افغانستان له نیوزیلند نه لوبه وګټي نو هند به بیا نیمه پای لوبې ته وځي. او که چېرته نیوزیلند افغانستان څخه لوبه وګټي نو نیغ په نیغه به سیمی فاینل ته ولاړ شي او هند او افغانستان لوبډله به د سیمی فاینل څخه وروسته پاتې شي. په دویم ګروپ څخه به کومه لوبډله نیمې پای لوبې ته لار پیدا کوي دا هر څه د افغانستان په راتلونکي لوبې پورې تړلي دي چې له نیوزیلند سره څه ډول لوبه کوي او د کومې لوبډلې بخت را بیداره کیږي چې سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.